سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې دوستانو روغ او جوړ اوسېږئ. نن زموږ ستاسو درس چې ده هغه په څه کې ده؟ آی پی ادرس کې ده. نن دا وایو چې آی پی ادرس څه شی ده او د څه دپاره استعمالیږي، څو نوعې لري او څه رقم ترې استفاده وکړو، په څه شکل سبنیټ کړو او څنګه څه فایدې موږ ته رسیږي. اول دا ده چې آی پی ادرس څه شی ده. آی پی ادرس دا ده یو ډیوایس ته واحد ادرس ورکول، دا د آی پی ادرس کار ده. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د یو ډیوایس موقعیت په نیټورک کې معلوم کړو، د ډیټا د انتقال او ترلاسه کول، او بله برخه چې ده د شبکې مدیریت. د دغو کارونو دپاره موږ تاسو څه کوو؟ آی پی ادرس استعمالوو. آی پی ادرس ویل کېږي دې ته چې یو ډیوایس ته واحد ادرس ورکول. د څه دپاره؟ د یو ډیوایس موقعیت په نیټورک کې معلومول، د ډیټا انتقال او ترلاسه کول، او همدارنګه د شبکې مدیریت. دا د څه په واسطه کېږي؟ د آی پی ادرس په واسطه. راځو له دې نه ښکته نوع د آی پی ادرس وایو. یو چې د آی پی ورژن 4 ده یا 4، بل آی پی ورژن 6 یا آی پی ورژن 6 چې ورته وایي. آی پی ورژن 4 چې دی دا معمولا موږ تاسو په افغانستان کې ډیر زیات استعمالوو په خپل نیټورکونو کې، خو بیرون کې بیا هم استعمالیږي خو لیکن په کم اندازه استعمالیږي، ځکه نن سبا چې دا ټول نړۍ کوشش کوي چې له آی پی ورژن 6 څخه استفاده وکړي، ځکه د دې رینج ډیر غټ ده او ساحه یې ډیره لویه ده. آی پی ورژن 4 چې ده دا تشریح کوو چې دا څه ده. آی پی ورژن 4 څه ده؟ دا 2 درس بیټ ادرس ده، 15 کلاسه لري او 4 برخونه جوړ ده. هر برخه چې د 8 بیټه ده چې مجموعاً سره ضرب کې 2 درس بیټه کېږي. آی پی ورژن 4 چې ده 2 برخې لري، یو پرایویټ ادرس دی، بل پبلیک ادرس دی. پرایویټ ادرس دی ته ویل کېږي چې یو سازمان د خپل ادارې یا د خپل ډپارټمنټ په داخل کې چې کوي استفاده کوي. پبلیک ادرس دا ده چې ګلوبل دغه انټرنیټ کې چې کوم آی پی ادرس موږ تاسو ته راکړل کېږي دې ته څه ویل کېږي؟ پبلیک ویل کېږي. پرایویټ دا دی چې د بیرون آی پی ادرس سره کنیکشن نه لري، ولیکن پبلیک کولی شي چې د داخل او بیرون سره چې وکړي کنیکشن جوړ کړي. بل راځو د پرایویټ آی پی ادرسو لیست ته راځو. د A کلاس پرایویټ آی پی ادرس چې دی له 10.00 نه شروع کېږي تر 10.255 پورې. د کلاس B چې دا له 102.14 نه نیولې تر 102.1.255 پورې. د کلاس C چې دا 192.168 نه نیولې تر 192.168.255 پورې مخ ته ځي. اوس راځو کلاس A، کلاس B او کلاس C شی کوو، تشریح کوو. موږ تاسو ګورئ دغه د مخکې ویلې چې آی پی ادرس دی 4م ورژن 15 کلاس لري، چې له هغې جملې څخه یوازې موږ تاسو 3 لولو، ځکه زموږ تاسو روزمره کار له همدغه 3 ادرسو سره ده. کلاس ډي او کلاس ای سره زموږ تاسو کار نشته، ځکه هغه په ریسرچ او براډکاسټ آیډیانو د شیانو کې استفاده کیږي. کلاس ای چې ده رینج له 0 نه نیولې تر 120 پورې ده. ډیفالت سبنیټ ماسک چې ده 255.00/CIDR ولې څو ده؟ 8 ده. ټوټل نیټورکس چې په دغه کلاس کې موږ تاسو جوړولی شو 128 دي، او دغه هر کلاس تقریبا 14 میلیونه هاست موږ تاسو ته چې کولی شي جوړولی شي. راځو کلاس بی ته. رینج چې د 128 نه شروع تر 191 پورې ده. ډیفالت سبنیټ ماسک چې د 255.255.00/14 ولې څو ده؟ 14 ده. ټوټل نیټورک چې پکې جوړیږي 14,304 ته جوړیږي، او دغه هر نیټورک چې د 15,504 هاست موږ ته راکوي شي. بل څه شي دا؟ کلاس سی ده. کلاس سی چې دا له 192 نه نیولې رینج تر 223 پورې ده. سبنیټ ماسک چې دا 255.255.255.0/CIDR ولې څو ده؟ 40. دا سبنیټ ماسک څه شي دا؟ سبنیټ ماسک موږ ته په یو آی پی کې یا هم په یو ادرس کې د نیټورک برخې او د هوست برخې مشخص کوي، چې په دغه کلاس کې موږ څومره برخه نیټورک ته لرو او څومره برخې هوست ته لرو. ټوټل په کلاسیک کې چې دا 2 میلیونه نیټورک جوړولی شو، او هر نیټورک چې دا موږ ته 254 هوسټه راکولی شي. اوس راځو سبنیټینګ ته. سبنیټینګ څنګه کولی شو؟ سبنیټینګ اول وای څه ته؟ سبنیټینګ وای دی ته چې لوی شبکه په کوچنیو شبکو باندې وویشل شي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د آی پی ښه مدیریت وشي،
شبکې باندې ترافیک کم شي، په شبکه کې امنیت راځي او د شبکې اسانتیا او ثبات ښه شي. د دغه څلورو اهدافو دپاره موږ تاسو څه کوو، په یو ادرس کې په یو کلاس کې یا په یو ادرس د آی پی کې موږ تاسو چې کوو سبنیټینګ کوو. اوس راځو دلته موږ تاسو ته یو سوال راکړل شوی ده په کلاس سی کې دغه یو آی پی ادرس موږ تاسو ته راکړی ده او موږ تاسو څخه غوښتي چې په دې کې موږ تاسو څه وکړو، سبنیټینګ وکړو. یعنی مطلب دغه یو نیټورک دا غواړو په څو نورو نیټورکو وړو نیټورکونو باندې څه کوو، وویشو. نو د دې دپاره چې دا اول قدم کې موږ تاسو څه کار کوو، ګورئ آی پی راکړل شوی ده 192 168 1 او 0 /CIDR ولیو راکړل شوی ده. CIDR ولیو راکړل شوی ده. ښه، اوس دا څنګه موږ تاسو سبمیټ کو، له کومې لارې شروع کو، څنګه یې شروع کو. ګورئ اول به راشو موږ تاسو دې ته د کلاس سی ډیفالت سبنیټ ماسک موږ تاسو داسې شکل کې و چې 255 255 ډاټ 255 ډاټ 0 سلاس څو راځي 40. ځکه موږ تاسو په آی پی ورژن 4 یا آی پی ورژن 4 کې ویلیو چې زموږ تاسو دغه هر پورشن 8 بیټه ده او په دې کې چې دا زموږ تاسو دغه درې برخې د نیټورک دی، یو برخه د هوست ده. نو د دې لپاره موږ تاسو دلته چې لیکو CIDR ولیو 4 لیکو چې موږ ته مشخصه کړي په دغه کلاس کې زموږ تاسو څو برخې نیټورک ده او څو برخه هوست ده. ښه، ډیفالت سبنیټ ماسک هم لیکه. اوس دلته وګورئ راکړل شوی CIDR ویلیو چې د 26 ده او ډیفالت 40 ده. نو څه به کوو، دغه راکړل شوی قیمت به له دې نه موږ تاسو کو منفي کو، کم کو. نو ګوره دا 26 دي او دا 40 دي. نو له داسې هم کېږي چې دغه 26 له 40 منفي کو، یا داسې وکړو چې له دغه 40 سره کوم عدد جمع کو چې موږ تاسو ته دغه 26 عدد په لاس راکړي. نو معلومه خبره ده چې 40 جمع د څو کیو 2 څلور او 2 شپږ، نو مجموعاً څو شو 26. نو موږ تاسو ته هغه CIDR ولیو راکړه. اوس څه کار کوو په دې کې، ښه کلم چې دا پیدا کړه نو اوس موږ ته معلومه شوله چې هغه کوم قیمت ده له دغه 40 عدد سره موږ جمع کړ، تر هغو یې موږ ته د موږ راکړل شوی CIDR ولیو معلومه کړه څو ده، هغه 2. نو پس د دغه 2 عدد په ذریعې سره اوس موږ تاسو کولی شو دا معلومه کوو چې په دغه آی پی کې موږ تاسو څومره نیټورک جوړولی شو او څومره هاست هر نیټورک موږ ته راکړي. د نیټورک د پیدا کېدو لپاره فورمول دا ده چې 2 په توان د n کوم عدد دغه عدد ده چې په CIDR ولیو کې موږ تاسو چې کړی ده استفاده کړی ده، یا دغه 2 بیټه دي چې موږ تاسو قرض کړي دي 2 په توان د n. نو 2 په توان د 2 مساوي کېږي څو له 4 سره. نو دغه آی پی ادرس چې ده، دغه آی پی ادرس موږ تاسو ته 4 نور کوچني ادرسونه یا 4 نور کوچني نیټورک جوړولی شي. هوست څومره ته جوړولی شي، د هوست لپاره فورمول لرو چې 2 په توان د h منفي 2. نو 2 په توان د h څومره کېږي، 2 په توان د 2 څو راځي 4. ښه، په ډیره بخښنه سره چې ما دلته زنګ راغی نو ځکه زما له خبرې قطع شولې. ګورئ د هوست د پیدا کېدا لپاره موږ تاسو کوو 2 په توان د h منفي 2 څه شی ده، فورمول ده. ښه، اوس دغه هوست برخه موږ تاسو له کومه ساحې نه پیدا کوو، دا به موږ تاسو د بلاک سایز ساحې نه پیدا کوو. بلاک سایز ورته ویل کېږي، له هغې ساحې به پیدا کوو. د هغې په مرسته موږ تاسو معلومولی شو چې څومره هوست دلته موږ لرو. څنګه دا کار کوو، ګورئ ډیفالت سبنیټ ماسک موږ تاسو څومره ده 255 255 255 0. راځو دا په بیټ باندې تقسیمو، ځکه موږ تاسو ویلو چې هر پورشن 8 بیټه ده، دلته په 8 بیټو تقسیمو 1 2 3 4 5 6 7 8 ډاټ 1 2 3 4 5 6 7 ډاټ 1 2 3 4 5 6 8 او څو بیټه قرض د 2 بیټه. نو 1 2 باقي بیټونه چې کېږي 4 5 6 باقي بیټونه 0 کېږي، ځکه 2 بیټه موږ ترېنه قرض کړي دا هلته معلومیږي ته 40 منفي 6 چې کو څو راځي 2 بیټه. نو له دې معلومیږي چې 2 بیټه موږ قرض کړي. دغه هر بیټ خپل قیمت لري چې د 2 قیمتونه 1 2 4 8 14 22 4 شپېته او 128 دا د دې قیمتونه دي. نو اوس له دې چپې خوا نه هغه 2 بیټه چې موږ قرض کړي هغه سره جمع کوو، 128 دا ده او 4 شپېته دا د سره تقریبا چې دا سره جمع کوو څو راځي 192 راځي. نو پس داسې لیکو چې 255
255 255.192/26. نو دا هغه سبنیټ ماسک شو چې موږ تاسو دغه راکړل شوی آی پی ته چې سبنیټینګ پکې شوی ده پیدا کړ. نو اوس دا څه شو موږ تاسو سبنیټ ماسک شو. اوس څنګه کولی شو چې فرض مثال هوست پورشن نه برابر کو؟ داسې وګورئ اوس به څه کوو دغه مجموعاً د موږ تاسو نیټورکونه چې دي سبنیټ ماسک ساحې چې دي دا له 0 تر 200 څو پورې دي 56 پورې. پس 256 منفي څو کوو 192 کوو چې مجموعاً 460 کېږي. ښه اوس ګوره دغه 240 دا داسې لیکل کېږي چې 2 په توان د شپږ سره همداسې ده که نه ځکه 2 په توان د شپږ چې شپږ ځلې ضرب کړي نو څو راځي 460 راځي. داسې عدد به پیدا کوئ. ګورئ دغه 460 له کوم عدد نتیجه راغلی داسې عدد به پیدا کوئ چې څو ځلې په خپل نفس کې ضرب شي تا ته هماغه ستا قیمت درکړي. نو 460 شو نو 2 په توان د شپږ دغه 2 چې شپږ ځلې په خپل نفس کې ضرب شي څو کېږي 460 کېږي. نو پس دغه توان سره زموږ که تاسو کار ده دا څو شو شپږ. نو پس دلته داسې لیکو چې 2 په توان د شپږ منفي څو 2 په توان د شپږ څو راځي 460 منفي 2 یو څو راځي 260. نو پس هر نیټورک موږ تاسو ته 260 هوسټه راکولی شي. ښه اوس موږ تاسو سبنیټ ماسک هم پیدا کړ نیټورک هم پیدا کړل څو نیټورک جوړي هوست هم پیدا کړ چې هر نیټورک موږ ته څومره هوسټه جوړولی شي. اوس راځو اول نیټورک او دوم نیټورک یې څه کوو لیکو. اول نیټورک خو ګوره دغه درکړل شوی آی پی شروع ده 192.168.1.0 دا چې شروع شوله. ښه دا چې شروع شوله اوس دا خو اول آی پی وه د نیټورک اول آی پی وه. دوم نیټورک اول آی پی له چې شروع کېږي ګورئ همدغه آی پی ده 192.168.1. ګورئ دلته تعداد د هوسټونو پر مثال بلاک سایز نه چې موږ کلاس راوړو 2 په توان د شپږو هغه قیمت څومره راځي بلاک سایز قیمت 460. څنګه د بلاک سایز قیمت نه مطلب دا ده چې کوم ځای نه یو کلاس د یو نیټورک آی پی شروع کېږي او په کوم ځای کې ختم کېږي. نو دلته چې د موږ تاسو به څو لیکو 460 دا د دې دوهم نیټورک آی پی شوه. اوس دغه اول نیټورک وروستنی آی پی هغه داسې لیکل کېږي چې 192.168.1.3. صحیح شو. داسې دغه اولنۍ چې شوله دا د نیټورک آی ډي شوه دغه وروستنۍ چې شوله په دې کې دا د براډکاسټ آی ډي شوه. اوس په دوه کې اولنۍ آی پی چې ده 192.168.1 صحیح ده دا بل څو شروع شي له 1 نه به شروع شي او دا به وروسته چې لاړ شي تر څو به لاړ شي تر 260 به لاړ شي. نو 192.168 صحیح شو. په داسې شکل سره دلته ډاټ لري ډاټ 1.260 دغه اول شروع نقطه د ختم آی پی د چې د براډکاسټ آی پی او د چې د نیټورک آی ډي. د دوم کلاس هم همداسې ده. دریم کلاس جمع د 460 کا بیا چې د څلورم کلاس جمع د څو کا 460 کا ځکه ټوټال موږ تاسو ته 4 نیټورک راکوي. هر نیټورک چې دا موږ تاسو ته څومره راکوي 260 هوسټ راکوي. نو په دغه طریقې سره موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره یو نیټورک چې کو سبنیټینګ وکړو. که چیرته کوم سوال کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ کومنټ کې موږ ته راپرېږدئ.